نه به څوک سندره وایي او نه به څوک ټپه کوي. زه په نن ګډېږم ټیسټک ټیسټک زه په نن ګډېږم تاسو تماشه کوئ. دا خو زموږ د 50 کلو تاریخ دی. موږ په بنګال کې پرېښي دي پرتوګونه او پتلونونه. اوس مو پرېښوده په تورخم او په سپین بولدک کې. او طالبانو تاسو به زموږ اخره خاتمه کوئ. ټینګ 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 زه به نن ګډېږم ټرمپ به تماشه کوي. وی اسې په افغان ډېرې خوري ډېر ټیلنټ دی درکې ښه یاره زما مني که نه د ورځې خو ډېرو ته ګډېږي او د شپې به داسې چلکو چې ډبګرۍ ته به ځو اقبال پلازې ته به ځو هیرامندۍ ته به ځو. او چا خبره تاسې نورې منډیانې په پنجاب کې او په دې اسلام آباد کې شته دی ډېرې پیسې به وګټو. و اسفه بند ډېرې خوري یاره پرتوګ شریفه دا ټرمپ پورې د سړي بچی درته نه ښکاري. زه تر باندې ډالرې شینم ډالرې او په هیرامندۍ کې او په ډبګرۍ کې او په چا خبره اقبال پلازه کې خو خلک بیا هغه شاوخوا مسکال هم درکوي ستاسو احترام هم نه کوي. موږ هم صرف تماشه کوو او که نوره چا خبره غلط کارونه در سره نه کوو. څومره ښایسته ګډېږي که څنګه د سعودي مشره په رښتیا د قطر مشره عربیه استغفر الله استغفر الله انا مسلمانې موږ نه ګورو ګډاګانې دا رواج الپاکستاني او ټول پاکستان عوام الاجراګانې شول او که نه انا هم مسلمانې دلته به صحیح لاره ښیي د آخرت صحیح لاره به ورته ښیي. طالبان الافغانستان یې یا د اجراګانو بچو سم شي دا ګناه لري مه کوئ دا ګډاګانې. ځینې بیا ګوره که موږ در باندې راواخیستله بیا ګوره به صحیح لارې ته مو راولو ګوره که نه سم شي د سړي بچي شي مه کوه مولا یعقوب صاحب مه کوه. الحمدلله موږ د دنیا عاجزه او بې غیرته خلک یو بې شرمه خلک یو الحمدلله. په ځا خو زموږ کاروبار دی که نه دې نه موږ ځان ته رزق ګټو. کله ټرمپ ته په ګټه شو کله دې عربو ته په ګټه شو کله یو چا ته په ګټه شو کله بل چا ته په ګټه شو. دا خو زموږ روزګار دی دا رانه مخله خیر دي. رښتیا یې مولا یعقوب صاحب موږ ته پکې ښه مه وایه که نه. زه خو پرتوګ شریف یم او صرف دې دا ډول وهمه ډول نو موږ ما پکې دي کې زموږ غریبي ده که دا نه وي نو موږ به بیا دال د کوم خوانه پیدا کوه نو دالونه بخیر خو زموږ ګوزاره نه کېږي که نه. الغریبیه الغریبیه بې شرمه پاکستانیه زه به درکړمه روپیه دا ګډاګانې مې کویه او خبره پکې ته مه که نه ټرمپیه دا بچې دې سمویه او که نه یې سمویه د ډالر وشیندیه چې دا کار پرېږدیه و ټرمپیه که نه یې د دغې په علاج باندې پوهېږي بیا طالبان افغانستانیه و ټرمپیه و د کونډې ښځې و د بې شرمې ښځو بچو و د شینګرې ښځې بچو تاسو ته خو ما بل ورځ ویلي چې سم ژوند کوي په دې دنیا کې. زما نوم در پسې دی چې د ټرمپ بچې دي زما نوم مه شرموئ. ما په دې دنیا کې ځان د ډېر غټ نوم جوړ کړی دی او تاسو داسې شرم کارونه کوئ هغه بې شرمې مور سره په شرمونو وشرمېږئ. مستر ټرمپ I want to salute you. I want to salute you. خبره دې سیده کړه چې دا کار موږ ونه کړو بیا رزق د کوم ځای نه وګټو که نه. سبا د خیر سره موږ پلان لرو چې خپله مور هم بازار ته وباسو او ویې ګټو پیسې پرې وګټو. موږ به نن ګډېږو او دنیا به تماشه کوي که نه.